خما مخکم په اختتامي دعا کې خپل طالبانو ته دا ویلو چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دین مسکین دی، یتیم دی، بانیانی ډېر کم شوي. محمد عربي صلی الله علیه وسلم مبارک په یو شي نه خوشحالېږي څومره چې د دین په خدمت خوشحالېږي. زمونږ د علماو، زمونږ د خواصو، د عوامو د دې دین دفاع غواړي. دا یو لازمه فریضه په خپل رقب یې وګڼئ. ماته یو طالب راغی، خوب بیان کړ، وی د اظهر خانې په علاقه کې مې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید، و داسې ژړل، داسې په چغو چغو ژړل. ما عرض وکړ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې ژاړئ، ولې خفه یې؟ ماته په ژړا کې وویل، وی فرمایل چې زما دین یتیم دی، زما د دین غم خواران نشته، زما ژړا خپل دین هغه قربانۍ چې رحمت عالم ورکړي، خپل خاندان قربان کړ، خپل ځان کې غاښونه مبارک شهیدان کړه، صحابه شهیدان شو. د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ لشتېدلی ګریوان او هغه کټ شوي غوږ او پوزه چې مشرکینو تېنه غاړه کې ځان ته هار جوړ کړی. محمد عربي صلی الله علیه وسلم د احد میدان کې خپل تره ګوري، شلېدلی ګریوان ګوري، جګر بهر ګوري، کافرانو په غاښونو چیچلی دی، د هغه په سینه باندې ایښی دی، او بیا ورته فرمایي ای زما تره، که زما امت کې یو رواج نه جوړېدی، ما به ته دفن کړی نه وي، ما به بهر پرېښی وي، ما به امت ته ښودلی وي چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم د دین د خدمت دپاره څنګه قرباني ورکړې ده، او د خپل خاندان پرې څنګه قربان پرېښی. خو بیا به خلک شهیدان نه دفن کوي. هغه قربانۍ سترګو کې ونیسئ، د صحابو خدمات سترګو کې ونیسئ، د تابعینو قربانۍ سترګو کې ونیسئ، د دغه دین په کلکه دفاع وکئ. د دین دشمنان چې په هر لباس دي هر میدان کې مقابله وکئ. ما خپلو طالبانو ته خپل حقوق ټول معاف کړي دي، دا مې بار بار ورته ویلي دي، خو یو څه مطالبه زه حق در باندې لرم، هغه دا دی چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې خدمت وکړي. ما تاسو د تنخواه نه ده غوښتې، د الله د رضا لپاره دغه کال خدمت مې کړی، الله دې قبول کړي. خو د هغې بدل کې یو مطالبه لرم چې هر کلي کې د خپل قوم رهنمایان شئ، د خلکو د عقیدې اصلاح وکئ، د خلکو د عمل اصلاح وکئ، د خلکو د نیاتو اصلاح وکئ. دا په ځان لازمه فریضه وګڼئ. زمونږ صدقه جاریه جوړه شئ، زمونږ د اساتذو صدقې جاریې شئ. او که تاسو لاړ شئ دنیوي روزګارونو کې مصروف شئ، بیا به زمونږ صدقه ختمه شي، زمونږ د مشرانو صدقه به ختمه شي. دغه یو سوال دی زما تاسې ته چې خپل علاقه کې د دین خدمت او بالخصوص حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه مبارک، لکه څنګه چې شیخ صاحب مبارک وفرمایل چې هغه مظلوم دی، مظلوم د هغه خدماتونه خلک سترګې پټوي، د هغه د علمیت، د هغه د فقاهت او د شان نه خلک په زور سترګې پټوي. والله العظیم که وهابي دی او که منکر د مذهب دی، هغه د خپل ګریوان کې سر ټیټ کړي او د امام الائمه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شان هغه هم په زړه کې تسلیموي. فقاهت مسلم دی، علمیت مسلم دی، شان فی الحدیث مسلم دی، هر څه مقبول دی. حضور ضد دی، عناد دی، سترګې پټېږي. هغه مظلوم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب په کلکه دفاع وکړي، مخالفینو ته په کلکه ودرېږئ. الحمدلله چې کوم دلایل د مذهب د تایید دپاره ما بیان کړي دي، هغه مه هېروئ، هغه په میدان کې په کار باندې راولئ. دغه زما ستاسو نه تمني ده په ټولو حاضرینو نه چې مجلس مې تنګ دی، زړه مې کولاو دی، ذهن مې ډېر تنګ دی.
وطول لانا خفن شي تاسي طول قدردان يي طول خاصان يي طول پاک خلق يي چې په یو پاک نیت نن راغلی طول پاک خلق يي کچا متلاشي کړی وي پاره مخ پکېږي یو ضرورت وقت ضرورت دی کچا ته زهد صحیح نه رسیدلې چاته ورستو کې د روټۍ یاد او بوسه ټول نه ضعف غواړم مشایخونه ولن عفو غواړم تاسو ټول نه ثانیان عفو غواړم الله مدغه جمواري زمون سره پر پاک محفل کې قبول او منظور کا مزید خبر نه کوم وخت سنن سما ان شاء الله دستار باندې به شروع کیږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين معزز سامعین حضرت شیخ سے مبارک چې کومې د درد نه ډکې خبرې زمونږ استادو په حضور کې عرض کړې الہ العالمین دې مونږ او تاسو ته ورباندې د عمل کولو توفیق راکړي. اوس باقاعده د دستار فضیلت آغاز کوو.